میدان وردګ ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 93 دوسیو پر حل او فصل سربیره 71 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ د محاکمو د مسؤلینو اداري ناسته ترسره شوه. د پکتیا د مرافعه محکمې رئیس د یوه پلاوي په مشرۍ د شواک، ګرده څېړۍ او وزې زادران ابتدایي محاکمو څخه لیدنه وکړه. د پکتیکا د استیناف محکمې رئیس د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو له قضاتو سره وکتل. د کابل ښار د اسنادو او وثایقو شپږ امریتونو په 2 اونیو کې 1422 بېلابېل وثیقې اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو د 2 اونیو په ترڅ کې د 150 دوسیو پر حل او فصل سربیره 273 وثیقې هم اجرا کړي دي. په فاریاب ولایت کې پر 6 تنو مجرمینو تعزیري شرعي سزا تطبیق شوه. د فراه ولایت محاکمو د 2 اونیو په ترڅ کې د 112 دوسیو پر حل او فصل سربیره 115 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي. د کندوز ولایت مرافعه محکمې اداري غونډه ترسره شوه. د غزني ولایت مرافعه محکمې لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د یوې غونډې په ترڅ کې قضایي او اداري مسؤلینو ته معرفي شو. د کابل ولایت 4 ابتدایي محاکمو، زونونو او تجارتي ابتدایي محاکمو په شاوخوا 2 اونیو کې 433 دوسیې حل او فصل کړي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 198 دوسیو پر حل او فصل سربیره 341 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په 4 اونیو کې د 98 دوسیو پر حل او فصل سربیره 15 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 140 دوسیو پر حل او فصل سربیره 150 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت استیناف محکمې لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د معرفت غونډه ترسره شوه. د دایکنډي ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د کجران او ځینو نورو ولسوالیو ابتدایي محاکمو څخه لیدنه ترسره کړه. د بامیانو شهري ابتدایي محکمې په شاوخوا 6 اونیو کې 9 نوي دوسیې حل او فصل کړي.